بیا خصوصا د نن سبا د دور نه دی، شهوات ډېر شوي دي، شبهات ډېر شوي دي، شرونه ډېر شوي دي، فتنې ډېرې شوي دي، انټرنیټ زور کړی دی، میډیا مخکې شوې ده، دنیا پراخه شوې ده. په داسې وخت کې دا ذمهواري سرته رسول د بیا ډېره ګرانه شوې ده په نسبت د زوړ حال. یعنی صحیح د پخوانو په اوږو باندې ذمهواري وه، خو د هغوی دپاره د ذمهواري دومره ګرانه نه وه څومره چې نن سبا ګرانه ده. هغوی ته دا یره نه وه چې زما د بچی په انټرنیټ کې څه ګوري او څه نه ګوري، که نه یره ورته وه؟ هېڅ یره نه وه. دغه شان سړیتوب حیا دا ډېره وه په نسبت د نن سبا. بې حیایي ډېره شوې ده، فحاشیانې ډېرې شوي دي. نو هغه وخت کې د بچي تربیت کول زه ورته بلکل اسان نه یم، خو اسان په نسبت د دې وخت. او زما دا د ټولو نه سوال دی چې که ما ورته د خپلو بچو او د خپلو ښځو د خاندان تربیت ونه کړو، د دې به څوک تربیت کوي؟ دا یو سوال دی. ځکه چې بعضو خو کار دغې ته ویلی چې زه به صرف پیسې ګټم. د بچي تربیت دا نه دی چې ته له صرف خېټه ډکې، صحیح دا زموږ ذمهواري ده، خو صرف دغه بس. یعنې ده ته لکه مثال کې یو څاروی چې ته ورته سهار ماښام واښه وراچې، بس دغه غم دی. او دې ښځې له بس ډوډۍ او جامې، نه نه، د دې نه مخکې غټې خبرې دي، هغه د دې نه ضروري دي. ځکه که بچې د لوږې نه مړ شي که نه، او ته غریب یې، ستا په نصیب کې پیسې نه وي، والله که ته را پیدا کړي، ته به هم د غریبۍ نه مړ شي او دا بچی دې هم مړ شي. دا څه غټه خبره نه ده. بس یو امتحان یې راغی او سړی مړ شو، بچی یې مړ شو، دي شوي دي ډېر غریبانه مړه شوي لوږې. او که دا بچی دې جهنم ته لاړ او د دې دنیا او آخرت تباه شي، او دې نشهیز شي، او دې بد اخلاقه شي، دې زناکار شي، د ده نه غل جوړ شي، د ده نه ډاکو جوړ شي، دې بدتمیزه وي، دې بې حیایي، دې فحاشیانې کوي، د ده نه ډم جوړ شي، د ده نه اجرا جوړ شي. غم دا دی. اوس هغه اجرا چې ته جوړ شو، ډم، غل، ډاکو، زناکار، بېلمازه، بدتمیزه، هغه په خېټه ښه موړ دی. تا څه ګټه وکړه؟ ته ماته دا ووایه، څه ګټه دې وکړه؟ ته به څه بعد دوه چېرته بلډینګ جوړ کړی، نو مبارک دي شي تا ته بلډینګ، بیا دغې نه خواسې دي. او ستا څه ذکر پاتې شو په دنیا کې؟ تا خلک په څه یادوي؟ ځکه چې د څه د لاسه چې ستا ذکر پاتې کېدو د هغې خو دا حال شو. نو خبره یوازې دا نه ده چې ما ورته صرف مزدورولو زور ورکړو، د هغې سره نور هم ډېرې اهمې خبرې دي. سوال زما دا دی که موږ یې تربیت نه کوو نو څوک یې کوي؟ چا ته یې پرېږدو؟ ستا څه خیال دی چې د لارو کوڅو کې چې را کوم نشهیز ګرځي دوی ته یې پرېږدو چې په نشو یې راوړی؟ یا دې ټیک ټاکرانو ته یې پرېږدو چې ټیک ټاک یې جوړوي، یوټیوب یې جوړوي، سونډي مونډي اړې راړی، هغو ته یې پرېږدو؟ یا حرام خورو ته یې پرېږدو چې په حرامو یې راواړی، غلو ته یې پرېږدو چې په غلا یې راواړی، فحاشو ته یې پرېږدو، زناکارو ته چې د هغوی سره دې ګرځي را ګرځي، زناګانې دې کوي، هغو به له تربیت وکړي. دا زما او ستا ذمهواري ده. که ما ورته یې نه کوو که نه، نن سبا د اخلاص هم ډېر کمی دی د خیر خواهۍ. مخکې به داسې وه، اګر که زه نه یم چې بلکل موږ نا امیده یو، الحمدلله اوس هم شته ښه خلک، خو څومره چې ګوره دا زمانه روانه ده او قیامت نږدې کېږي، نو شر او فساد ډېرېږي په قول د رسول صلی الله علیه وسلم، او موږ یې نو. مخکې داسې و که چېرته یو هلک به چا په غلطه ولیدو نو ټولو به وله پلار تایلو وي، وبه یې وبه یې ټکو، وبه یې رټو. نن سبا ډېر لږ به داسې تا ته میلاو شي چې هغه تا ته دا ووایي چې ستا دا بچی په غلطه دی، یا په ده نظر ساته، یا د غوږ نه ونیسي او تاله یې کور ته راولي. دا اوس که دی د کور نه ووتو، بهر نشهیز هم شتي، ډم هم شتي، زناکار هم شتي، سودخور هم شتي، هر قسمه سړی دته میلاویږي چې د هغه دروازې دته کولاو دي.
نو ستا څه خیال دی چې پرېږدو نو چې هغوی ولې تربیت کې لور پرېږدو چې بس څنګه دا ژوند تیری تربیت یې کېږي او زه خو نو نور څه وکړمه وایي غوسه م شي وایي نور څه وکړم مزدوري خو کوم ته بیا هغه خبرې له راغلې صرف خبره د رزق نه ده صحیح ده دا زموږ ذمهواري دې سره به نورې ذمهواریانې مو سرته راسم یو بله خبره به ذکر کړم دې نه مخکې چې اصل موضوع ته ننوځو بعض خلک دا وایي ما د ډېرو نه اورېدلی وایي زه نشم کولی بس لوی شوي دي لوی شوي دي او بدتمیزه دي او پته نه لګي په ما به ګزار وکړي یا به کنځلې وکړي دې کې خو زه د سره اتفاق کوم چې داسې بچي شتي چې به پلار ګزار کوي او داسې هم شتي چې پلار ته کنځلې کوي مور وایي شتي موږ لیدلي دي او تاسو به ته هم خبر یې د سره تعجب خبره نه ده که د نن سبا د حالاتو ته وګورو د دې سړي سره به د ده د عذر څه وخته پورې ومنو اگر که دا عذر پالتو دی خو بیا زه دې ته دا وایم چې څوک ماته دا عذر بیانوي چې د دې څه وجه ده چې ستا بچی ته تیریږي چې په تا به ګزار وکړي یا به تا ته کنځلې وکړي هغه وجه یې دا ده چې تا خپل هیبت او خپل مقام د اول نه کمزوری کړی دی تا دوی پرېښودي دي چې دوی څه کوي دي نن ته تیریږي که تا د اولې ورځې نه دوی ته سړیتوب ښوولی وی که نه او تا وخت په وخت د دوی تپوس کړی وی او ته د الله نه یېرېدلی وی او دوی ته دې الله ښوولی وی او دوی ته دې دین ښوولی وی دوی ته دې تعلیم ورکړی وی دوی ته دې ادب ښوولی وی نن به ته نه یېرېدې داسې نیکعمل اولاد هم شته چې د هغه عمر 40-50 کاله دی او د پلار په مخکې د اوسه پورې خبرې هم په زوره نشي کولی پلار یې بوډا په کټ کې پروت دی او د دا په مخکې بیا هم خبرې نشي کولی او دی یریږي د هغه هلک نه چې د هغه عمر 15-14 کاله دی خبرې به سپینې کوو ځکه که هسې تاو راتاو وي که نو فایده نه کوي دی یریږي د هغه هلک نه چې د هغه عمر 15-14 کاله دی نو یو سوال خو ځان نه موږه که نه چې آخر څه وجه ده ولې ته یریږې د نه ولې دی دې مرتبې ته رسېدلی دی دې مرتبې ته رسېدو کې لازم یا ستا لاس دی یا د مور لاس دی تربیت کې څه کمی راغلی دی که نه یې راغلی راغلی دی اوس کېدی شي داسې هم کېږي دا مې یو امتحان دی چې مور پلار ښه کوشش کړی ښه تربیت یې کړی په نصیب کې هدایت نه خو دا لږي دا راته دا لږي نور اکثر چې د ماشوم ولیدو چې بدتمیزه دی په مور پلار ګزار کوي د ده په تربیت کې د ده د مور پلار لاس دی او وګوره د ده تاریخ ته د نه بل تپوس دا وکړه د ده نه بل تپوس دا وکړه و ته د مور پلار سره څنګه وي دا کله داسې هم کېږي یاره زه موږ خو ګزارونه کړي دي خو لکه دا دی چې هغه ځان له وخو نو بیا خو چې څه کوي هغه به ریبي او څه چې کیې هغه به درسره کېږي نو بیا د ده ګزار ته هم صبر کوه کله داسې هم کېږي چې سړی کوشش ښه پوره وکړي د بچي د تربیت کولو خو ده د مور پلار بې ادبي کړې ده هغه ته الله وباسي سره د تربیته د ده بچي د ده بې ادبي کوي نو د یو څو حالاته کېدی شي خو موږ خبره د هغه یو کوو چې چا کمی کړی دی د بچي په تربیت کې نو نن وایي زه ورته څه نشم ویلی نو موږ ورته وایو خفه کېږه مه او مه ګیله کوو د بچي نه دا بچی چې دیزې ته را رسېدلی دی کې ستا لاس دی او دا بچی چې بدتمیزه شوی دی دی کې ستا یا ستا د ښځې لاس دی مه بېغمه مه په دې خوشحالېږه چې یاره زما په کیسه نه دا نه منلو